د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ورځ مو په خیر پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته صدر اعظم عمران خان ته د پوځ او ISI مشرانو د افغانستان په اړه احوال وړاندې کړی د پاکستان صدر اعظم ته د پوځ مشر او استخباراتي ادارې مشرانو په افغانستان کې بدلیدونکو حالاتو باندې احوال وړاندې کړی دی د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری پنجشنبه په ورځ په ټویټر ویلي دغه لیدنه پرون شوې ده. هغه ویلي پرون صدر اعظم عمران خان د ISI د مرکز سفر کړی د پوځ مشر د ISI مشر او د ټیم و صدر اعظم ته د افغانستان په بدلیدونکو حالاتو تفصیلي احوال وړاندې کړی دی. هغه ویلي زموږ مقصد افغانستان با ثباته جوړول دی او د هغې دپاره پاکستان ډیر کار کړی دی. نن نړۍ د پاکستان نظر ته نږدې راځي. د پاکستان لوړپوړو چارواکو صدر اعظم ته د افغانستان په اړه احوال په داسې حال کې وړاندې کړی چې له دې نږدې یوه اونۍ وړاندې ویل شوي وو د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار محیط یوسف په ډیر زر د لوړپوړي پلاوي سره د کابل سفر وکړي. د افغانستان په اړه په پاکستان کې تازه لیدنې او پرمختګونه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله یعنې ډیورېټ باندې د طالبانو او پاکستاني پوځ ترمنځ پیښې شوې وې. بلور ته لطف الله حاکمي وایي 14 ولایتونو کې نامطلوب کسان د اسلامي امارت ځواکونو له لیک ویستل شوي. د افغانستان اسلامي امارت د صفونو د تصفیې کمیسیون مشر مولوي لطف الله حاکمي ویلي چې په 14 ولایتونو کې تر 2000 ډیر نامطلوب کسان د خپلو ځواکونو له لیک څخه ایستلي دي. نوموړي له سپوږمۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړې ده چې 14 ولایتونه پاک اعلان شوي دي او په نورو ولایتونو کې هم د دوی چارې په چټکۍ روانې دي. څو ژر تر ژره وکولی شي هغه کسان له خپلو لیکو وباسي چې د ناوړه استفادې لپاره د دوی لیکو ته داخل شوي دي. حاکمي ټینګار کړی دی چې ډیری نامطلوب کسان د خلکو د شکایتونو پر اساس له خپلو صفونو څخه ایستلي دي. هغه څرګنده کړې ده چې د تصفیې چارو تر بشپړېدو وروسته به دغه کمیسیون لغوه او یوازې د شکایتونو برخه به فعالیت ولري. او TTP منله چې ننګرهار کې یو مشر وژل شوی خو افغان طالبان یې نه مني. د پاکستاني طالبانو تحریک TTP پرون د چهارشنبې په ورځ د خپل یو مهم مشر محمد خالد بلتي مشهور په محمد خرساني مړینه تایید کړې ده چې راونه اونۍ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وژل شوی و. د TTP اوسنی بیان چې هغه هم د محمد خرساني عارف بلتي نوم کاروي رسنیو ته په لیږلي یوه بیان کې د غمړینه منلې ده خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. لیدونکو له ملتیا مننه. ښه دوستئ.